راځئ تعلیم راځئ تعلیم. سلامونه درنو لیدونکو، نن هم د سید جمال الدین افغان دارالمعلمین ته راغلي یو. دلته هم یو ورکشاپ پرانیستل کیږي کوم چې د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو لپاره دی. د دې ورکشاپ اساسي موخه هم د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا د علمي غړو د وړتیاو لوړول دي، کوم چې 4 ورځې به دوام وکړي او په ترڅ کې به علمي اعضا وکولی شي چې هغه مهارتونه چې په دې ورکشاپ کې ترلاسه کوي په ولایتونو او ولسوالیو کې تر ښوونکو پورې ورسوي او بالاخره ښوونکي به وکولی شي چې همدغه نوي مهارتونه په خپلو تدریسي میتودونو کې شامل کړي. د پوهنې وزارت له لوري د مرکز کابل په شمول د کابل، لوګر او میدان وردګ ولایتونو د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو د روزنیزو مهارتونو او وړتیاو لوړولو په موخه 4 ورځنی روزنیز ورکشاپ د یاد وزارت د نصاب او د ښوونکو مسلکي پراختیا لوري رئیس الحاج مولوي اولګل ایوبي، د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا رئیس مولوي محمد ابراهیم عمري، د اړوندو ولایتونو پوهنې مسؤلینو، کارپوهانو او استادانو په حضور کې په رسمي ډول پیل شو. په پیل کې د پوهنې وزارت د نصاب او د ښوونکو مسلکي پراختیا لوی رئیس ګډونوالو او حاضرو میرمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د سیمینار په اړه مفصل معلومات وړاندې کړل او ویې ویل د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو د مسلکي وړتیاو او تدریسي میتودونو پیاوړتیا د یاد وزارت له لومړیتوبونو څخه دي او له دغو سیمینارونو یې بنسټیزه موخه د هیواد په تعلیمي مرکزونو کې د ښوونیز کیفیت لوړوالی دی. ورپسې د یاد وزارت د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا رئیس مولوي محمد ابراهیم عمري په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې په یاد 4 ورځني ورکشاپ کې به د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا علمي غړو ته د مسلکي پراختیا د چوکاټ، لایحې، تنویر الافکار، حسن سلوک او مسؤلیت پیژندنې په اړه معلومات ورکړل شي او له ګډونوالو یې وغوښتل چې د دغه ورکشاپ له زده کړو مهارتونو څخه بشپړه ګټه پورته کړي. غونډه دعایي په لوستلو سره پای ته ورسېده.